قدرمنو لیدونکو راځئ چې نن بیا درته داسې یو خدمتګار معرفي کړم چې د دې خدمتګار د لاسه ډېر خلک خوشحاله دي او ډېر خلک د ده خدمتونه ستایي او همیشه د ده خواته راځي. دا چې څه خدمتونه کوي وروسته درته ښکارم، خو اصلي خدمتګار چې ده پاچا صاحب ځکه چې ټول خدمتونه ده شروع کړي دي. دا دلته چې دومره بیروبار د راشته دا خلک ځي راځي، دا نو هېڅ څه ته ضرورت نه لري چې دی موږ مثال مشهوره یې کړو یا دې ته مثلا مشهورتیا ورکړو. خو پاچا صاحب تاسو ګورئ چې همدغه شیبه هم ډېر مصروفه ده چې موږ ته یې وخت راکړه، ډېره زیاته مننه یې کوو. نو پاچا صاحب په ارزان قیمت کې یو داسې خدمت شروع کړی چې هغه د عام ولس دپاره خدمت کوي. البته د عام ولس دپاره یې یو وړوکی هوټل جوړ کړی، خو بیروبار هر څه پکې زیات دي. پاچا صاحب ستړی مه شئ، وخت دی په خیر. تاسو په خیر راغلی، ستړي مه شئ. ستاسو چینل ته ښه راغلاست وایم. پاچا صاحب حالات خوشحال لره. پاچا صاحب لیدونکو مصروف هم ده، همدغه شیبه دی پیسې شمېري. البته پیسې حسابوي، مشتریان زیات دي. ما درته چې خدمتګار د خدمت کې دغه د هوټل انګېزه ول څنګه درته پیدا شو ته هوټل جوړ کړې او کار وکړې؟ د هوټل خو زما کار دی، دې باندې پیدلم. دا بچپن نه همدا دغه کړی دی، هوټل کار کړی دی. نو بس دلته هم دغه وکړو. دا زموږ ډېر زیاتره خلک چې کوم یو دي لکه پاکستان، هند او داسې دبۍ کې وخت تېر کړی. دا خوراکونه زموږ هندي او پاکستاني دي، داسې مسالو والا او دغه والا دي که نه. خلک یې خوښوي، هر ته چې چا وخت تېر کړی بیا هغه خلک دا زموږ خوراکونه ډېر خوښوي. اقتصادي هم دي او خوندور هم دي. داسې څه ډېر مشهور دی چې خلک ډېر خوښوي او دغه ستاسو دغه خدمت ډېر خوښ کړی ده چې خلک وایي چې والا پاچا صاحب دغه شی ډېر مشهور دی او دغه واقعا او رښتیا خدمت دغه څه ده؟ زمونږ لاوري چولې مشهوره دي، پانچې مشهوره دي. موږ دا پانچې تازه راوړو، کاټني نه پخوو. سیخ کباب هم مشهوره دی، شودو چای هم مشهوره ده، پاکستاني دود پتی چې ورته وایي. نو بریاني مشهوره ده. د هغې نه راتېشه دال ماش او قیمه کړایي، پاکستاني کړایي موږ جوړوو، چکن کړایي، مټن کړایي. نو زموږ ټول خوراکونه الحمدلله دا خلک یې خوښوي، ډېر په دغه باندې خوري، خوند باندې. قدرمنو لیدونکو تاسو مالتیا را سره وکړئ، نو موږ به د خیر سره د کاکا خدمتونه تاسو ته وړاندې کړو چې دی څه اماده کوي، څه پخوي. دا مالتیا تاسو ته پای را سره وکړئ، وګورو چې فعلا څه اماده کړي. خو شیان ډېر دي، کړایي ده او بس وروره لوبیا ده او دال دي، د دې تر څنګ قیمه ده، ډېر شیان پخوي. خو تاسو مالتیا را سره وکړئ. خو دا بوی چې څومره کړکۍ موږ سړی زر پرې مړېږي، خیر موږ چې زر معلوم زر ګوډۍ به موږ زر. خو تاسو مالتیا را سره وکړئ. قدرمنو لیدونکو
کاکا خو بس دغه د مصروفه ده هغه بریانیان دي څوک دی خوا کوي څوک هغې خوا کوي نو دا چې بریاني چا پخ کړې ده نو زه پوښتنه کوم کاکا راته وایي دغه بریاني چا پخ کړې ده دا صاحب ډېره وایي سنده بریاني اول خو د ژوندون تلویزیون د راتلو نه ډېره مننه د انجینر صاحب نه د کیمرامین نه او د ټولو لیدلو نه ډېره مننه دا چې دې زموږ چوپړۍ ته تاسې راغلي یاست دا بریاني ده د دې نوم دی سنده بریاني چکن بریاني دا په پاکستان کې ډېر غټ رواج دی او پخو مې هم زه او د دې ماسټر کاکا غیر د دې چې بریاني پخې نور څه داسې خوندوره ماته کوې زه خو قابلین پخولی شم د افغانستان او د دې په څنګ کې پاکستاني او هندي خوراکونه مې ډېر زده دي په هغې باندې وارد یم ولې دا ټول عمر زما په همدې کار کې تېر شولو دا ګیرم په سپین ږیره دا خو زیاتې لمبې چې یې کړې دا څه و ډېره وایي چکن کړی چې دا په مستو او مسالو کې تیارېږي د چرګ غوښه نوم یې دی چکن کړی چکن کړی مزه خو ډېره ښایسته مزه ده او ډېر وړاندې ځای نه ولا خلک راځي په د ذایقې په خاطر باندې او دلته ولا موږ تیارو او خلک یې په شوق سره خوري ته راته وایي چې دغه تور چای څنګه جوړیږي په کومه طریقه جوړیږي په شي باندې جوړیږي ته چې دغه خدمت کې څومره وخت کې ایستلی دغه شیدو خدمت کې دغه خدمت کې دلته دا تقریبا زه لس کالان امیدې شاګردي ما پاکستان کې کړې ده او اوس 2 کاله کېږي دلته راغلی یم بس د خپل وطن ته خدمت کوم او دا په کومه طریقه جوړیږي د چی نه جوړیږي دا تور چای ده بوره ده بس خالص شیدې دي او بس موږ هغه ده پکې چې موږ یې کوو لکه دغه دود پتی که نه یعنی چای او شیدې دا د ترور نه جوړیږي مستو نه نه نسي جوړېږي ولې نه جوړیږي نه نسي جوړېدی نسي جوړېدی ترور به څه جوړ کړې راته ترونه کډو به جوړ موږ یو رقم کشمیری چای هم جوړو اوس نوی ماشاءالله چلیږي او ډېر خالص هغه کې بادام پیستا هر څه تمامېږي کشمیری چای ده او سبز چای په پاکستان کې په نامه ده ډېر سپیشل چای ده بالکل یعنی په ټوله کې که ته راته ووایې که نه څومره وخت ایستلی شیدو چای جوړې یاره تقریبا 2 کاله د ما د استاذۍ کېږي او 8 کاله مې شاګردي کړې ده که دایم 10 کاله 8 کاله شاګردي 2 کاله استاذي اوس شاګرد نیسې که نه شاګرد را سره ما نه شاګرد کې ولې نه راځه څونه وخت کې به د شیدو چای پخول راته زده کړي بس میاشت 2 میاشتو کې زده کېږي نو تا ولې 8 کالو کې زده کړه خو ما خو وړکینې کې ډېر وړکی وم چې شاګردي مې کول هغه وخت کې موږ دونه هغه سره نه بیا چې لږ راغړ شو ذاتي ودرېدو چې دا شیدې د غوا دي که پوډري شیدې دي نه غوا خالص شیدې خالص دا کله نه کله خرابېږي انسان نه تا لږ خرابې کړي که ډېرې یاره موږ تر اوسه نه دي خرابې کړي ډېر ماشاءالله ډېرې ښې شیدې دي خالص شیدې راځي یو رقم وي که نه اوس اوبو سره ګډېږي هغه دا خالص شیدې دود پاتې په نامه دي تورې چای دلته ورته وایي او دا سپیشل چای تا خو دا چای لکه موږ ونه څښو چې وی ګورو څنګه ده چې مزه که نه خو ته راته واچوه چې وی ګورو چې دا خدمت دی که نه لیدونکو وګورو چې د دغه چای څنګه ده قدرمنو لیدونکو تاسو خو د چولو ځینې تصویرونه ولیدل دا پهلوان لالا چې زما تر خوا ولاړ دی د چولو استاد ده بس چولې پلاستیک کې واچوه قاب کې واچوه مشتري ته ورکړه دنیا پارچې دلته راټولې کړي دي بس ورته ښه کش پش دی ده جوړله ته ماته دا راته وایې چې اول دې ته ولې چولې وایي ولې لاهوري چولې وایي ولې دې ته دال نخود یا نخود نه وایي دې ته په دې معنی د نخود نه وایي دلته نخود خو د افغانستاني په لهجه باندې چې د افغانستان په لهجه نخود وایي دا چې دي لاهور کې هلته لاهوري چولې دي په دې باندې مشهوره دي چولې لاهوري دي او دا زموږ مشر چې دی ګل پاچا دا د هغې ځینې دي زده کړي دي هملته استاد دی هملته نورې وټلې هم شته دی او دا افغانستان له دغه افغانستان خلکو له خدمتو کې دلته یو خلاص کړی دی او دلته یو رونق جوړ کړی دی د تا دغه چولې پخول زده دي پوهېږې پې هو بلې پوهېږم پې څه رقم پخېږي طریقه یې څه شی ده مثلا چې خلک یې غواړي کور کې ښې پخېږي مزهداره څه رقم کېږي دا خو موږ تاسو له نشو ویلی ته خپل وټل خلاص نه کړي یاره تاسې ټوله کې چې دا پاچا صاحب پوه کړي چې چاته طریقه وکړې یا هو که نه دا چې طریقه مې دروښودله خو سبا راله مخامخ وټل اچېږ زه هوټل نه خلاصو لیدونکي دا یو نیم باید پوه شي که نه چې دا
په کومه طریقه پخېږي مثلا کې مزهدار دي کې نوم لري خلک ډېر راځي مشتریان ډېر راځي که نه او بالکل دا خو زمونږ داسې کور کې د شپې طرف نه پخوو دا چې دی د شپې به ورته شوګیرېږي ټوله شپه دا موږ هلته چې دی ګل پاچا خپله زموږ مشر چې دی دا یې هلته پخوي پانچې دي دې په څنګ کې دا چې پخېږي دلته یې راوړي سار کې زه بیا سار کې راځم دا هلته د مشتري ته ورکوم اچولې څومره وخت کېږي چې کار کوي دلته زما تقریبا 7 میاشتې کېږي چې باچا لالا سره هلته کار کوم نو په دې پانچو کې که نه مثلا څه ډېر مزهدار دي لکه مثلا مرچک بیا اچول کېږي یا غوړي یا مساله دي هر رقم مسالې دي یوه مساله د دې کې ډېرې مسالې دي چې حتی موږ د هند نه راغوښتې دي څه پکې د پاکستان نه راغوښتې دي هغه مسالې دلته ډېرې کم پیدا کېږي هغه پکې استعمالېږي دلته خو د انسان په ضرر نه دي لکه تاسې مثلا څومره د چولې د ورځې خرڅوئ که نه څومره چولې تاسې د ورځې خرڅوئ یعنې څومره تقریبا که په من باندې حساب کې څو منه یا مثلا څو کیلو دا خو تقریبا زمونږ چې دی داسې ووایو چې 50 کیلو نه بره چولې د ورځې وځي یعنې دا بیا 100 روپۍ عاید کوي دا دومره چولې ستاسې خرڅوئ زمونږ هغه ادارې ته ټول د هوټل هلته کاونټر چې دی هلته پته لګېږي دا هر څه هلته مونږ حساب نه دی کړی خو هغه تا ته لکه چې ویلې حال مه وایه چې خلک پوه نه شي پاچا صاحب پیسهدار ده بالکل همداسې ده خپله څومره چولې خوري د ورځې زه خو چولې نه خورم څه شی خورې دلته په هوټل کې زه بس چې شیلم اشتهاری شي بس هغه خورو هوټل کې خو ډېر شیان دي یعنې څه ډېر دي د خوا کې خواړه دي څه دي ډېر زما دال ماش دي لما ما ویل چې ځان دې پړسولی ځان دې باډي بلډینګ ته برابر کړی ما ډېره باډي بلډري کړې ده که دا نام خدا دا څنګه د قندوسای ماما دا کله نه کله کوم ګیلاس شودي مودې درکوي که نه چای درکوي دې هغه خورمن پیرزو کوي هر ټایم کله چې وخت ناوخته د چولې نه ورکړي چې وخت درته وخوره پوه شوې ته شودې راکړو زه به چولې درکړم سهار ناشته چې ده زموږ همدا چولې دي او دغه ټول پرسونل زموږ چولې خوري ډېر ښه نام خدا